د نن ورځې مهم تازه وروستي خبرونه. طالبان ولې نشي کولی چې ځیرک موبایلونه وکاروي؟ آیا ګناه لري؟ په بلخ کې څه وشول؟ پوهنتونونو ته څنګه خبر ورکړل شو؟ دا او ډېر نور مهم تازه خبرونه په همدې یوې ویډیو کې وګورئ. خو له هر څه مخکې که تر اوسه مو سول افغان یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب نو سبسکرایب یې کړئ. لومړی خبر دا چې حکومت وايي طالبان دې په مرکزونو کې ځیرک موبایلونه نه کاروي. د ملي دفاع وزارت په ټولو پوځي مرکزونو کې د ځیرک یا سمارټ موبایلونو د نه کارولو خبر ورکړی دی. د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد ویلي دي چې د ځیرک ټلیفون کارول د وخت ضایع کول او د پوځیانو پر ذهن منفي اغیزه کوي. خبریالان د افغانستان د خبریالانو فدراسیون وایي چې په رواني مارچ میاشت کې له 22 افغانو خبریالانو سره تاوتریخوالی شوی او 15 رسنۍ تړل شوي دي. د دغه فدراسیون د رهبرۍ شورا غړي میر علي اصغر اکبرزاده د رسنیو د تړل کېدو لاملونه تر ډیره مالي ستونزې یادوي. هغه وایي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي دا پیښې په کابل، ننګرهار، خوست، پکتیا او کندهار کې رامنځته شوي دي. پاکستانی طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراساني په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي دي چې دغه عملیات به د روژې په لومړۍ ورځ پیلیږي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه او د هغوی همکاران به پکې په نښه کیږي. لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو وزارت د وطن ټول پوهنتونونه هم د نجونو پر مخ تر امرساني او نامعلومې نیټې وتړل. ملګري ملتونه وایي له افغانستان سره د بشري مرستو د جذب لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي دي چې د لندن او دوحې کنفرانسونو کې هڅه کوي له افغانستان سره لا ډېرې بشر دوستانه مرستې جذب کړي او نړیوال یې هڅولي دي چې د افغانانو لاسنیوی وکړي. دغه اداره وایي د افغانانو سره د جدي مرستو اړتیا ده او شتمنو هیوادونو ته پکار ده چې له سخاوت کار واخلي. سرچینې لیکلي دي چې ملګري ملتونه د همګړۍ په افغانستان کې د خپلو بشر دوستانه خدماتو د مخ ته بیولو لپاره له مالي ستونزو سره مخ دي او د نړیوالې ټولنې لاسنیوي ته اړتیا لري. دا بیا په داسې حال کې ده چې پرون او نن هم په چین کې د افغانستان لپاره د ګاونډیو هیوادونو ناسته روانه ده. د پای خبر هم دا چې بلخ کې د ښځو د لاسي صنایعو 2 ورځنی نندارتون پای ته ورسېده. ویل کېږي نارینه‌و نندارتون ته د ورتلو اجازه نه لرله. له ټولو هغو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې د سول افغان یوټیوب چینل ویډیوګانې ګوري، لایک کوي او خپل نظریات په کومنټ کې لیکي. ستاسو ټولو نظرونه، غبرګونونه، ویناوې، شکایتونه، انتقادونه او پیشنهادونه موږ لولو. تر بیا چې راځم تاسو ته ښه وخت.